وګورئ په انټرنل سټایل شیټ کې مونږه تیر لیکچر کې کار کړو او کار هم په انټرنل سټایل شیټ باندې رواني صحیح ده نوٹ پیډ بیخي بیغمه شي زمو وای صحیح ده ریکارډ روان دی وګورئ زه HTML سٹارټ کوم او HTML کلوز کوم صحیح ده head slash title css class slash title body slash body ٹھیک شو اوس دلته تاسو دا باډي یو ځل کلوز کی کلوز ها دلته تاسو کوي دلته خپل دغه لیکي لکه مثال په تور پاراګراف صحیح او سلش پاراګراف ٹھیک شو کنه دلته به خط ولیکي را بشي ورډ ته براشي ٹھیک شو نو زه دلته دا پیسټ کوم کنټرول اس فایل به سیو کړو سنوم سره css underscore 67.html ٹھیک شو هلته به تاسو ویزټ کې خپل ویب سایټ ډبل کلیک وکړئ په کمپیوټر باندې څنګه موږ سره راوځي HTML underscore class او په کې CSS 7 اوپن شو سټایل نه راغسته نو CSS کو ورته کوم چې سټایل باندې نه زم چې هر کله ز پاراګراف لیکم د پاراګراف سټایل دی باید ما سره څنګه وي د بیک ګراوند کلر دی گری وي د خط کلر دی وایټ وي صحیح ده او فیملی دی بدلې نو د لپاره موږ شي لازم ضرورت مونږ CSS ته ضرورت HTML نه روسته CSS سٹارټ کړئ چې هر ځای کې سٹارټ کوئ هغه تاسو خو هغه په ویل سٹارټ صحیح ده دلته ورکړئ P او بیا بریکټ سٹارټ زه د بیک ګراوند کلر دی ډیش کلر ډبل ډاټ څنګه گرے فونټ ډیش فیملی ډبل ډاټ ریټن کلر ډبل ډاټ وایټ ٹھیک شو او بیا بریکټ اف کنټرول اس ٹھیک شو ال دراشي ریفریش وای غو سټایل اتوماتیکلی اوس کته دلته خطا صحیح ده چې دا پاراګراف دی اپلای کو صحیح ده او په چې ته بل ځای کې بیا پاراګراف اپلای کې لکه زر تر اعظم بیا یو پاراګراف ټیکسټ بیا راوړم او ورکوم پی ټیګ او سلش پی programming courses control is refresh کچر ته تاسو دې بل ورکې بل بنا لی h1 ورکې نه کزم چیرې h1 دې ممتاز سټایل علی بیا وسه کومه سټایل له رول ورته نه جوړ کړی رول به جوړې دلته موږ پاراګراف ته جوړ کړی دمدې سټایل ترمنځ تاسو h1 ولیکئ او ورکې ورته څنګه رول ورته جوړې فن ډیش فیملی ډبل ډاټ ایریل او کلر ډبل ډاټ ریف او بریکټ اپ کنټرول اس او بیا ریفریش ځکه چې دې چې سټایل واغستو دې لپاره موږ بیر رول جوړ کړی دی په CSS کې دا رول هم جوړ کړی او دې چې سټایل واغستو h1 د لپاره دا رول جوړ کړی زه ورته یم چې یاره زه هر کله h3 ورکوم هیډینګ 3 کې یو خط لیکم دا غي سټایل دی دسی نو د دې دوه بریکټو ترمنځ به تاسو د خپل د سټایل رول ورکړئ صحیح شو زه هم چې هر کله زه h3 لیکم هیډینګ 3 دا غي سټایل څنګه د دې ترمنځ به تاسو ورکړئ دا غي سټایل دی بیک ګراوند ډیش image ډبل ډاټ صحیح ده بیک ګراوند دی image اخلي بیک ګراوند دی چی اخلي image اخلي کوم image دی اخلي دلته به تاسو خپل فولډر کې image سلیکټ کړئ which one for example دا nav_bg کوم image nav_bg.jpg current
کنټرول اس. نو هر کله چې تاسو H1 استعمالې H3 استعمالې نو به دا سټایل H3 ما ورکړې نه مې دا ورکړې کنه اوس به دینه پس ورکو H3 به استعمال وکړم open tag H3 او دا تور کوم چې this is heading 3 and we assign style of picture slash H3 دلته راشه refresh وینه غوستو H3 او slash H3 control S دلته وګورئ H3 background image مو ورکوي ورکوي ډبل ډاټ اخلي سیم ما خبره لکه څنګه تاسو ته ما په HTML کې وایي زه چې کله H4 ورکوم H4 اده څنګه کېږي دا غي د بیک ګراوند ډیش کلر ډبل ډاټ څنګه وي ګری کلر وي او کلر ډبل ډاټ ریډ دی وي او بل شی پکې لیکو چې فونټ ډیش فیملی ډبل ډاټ ایریل او یو بل شی په اضافه کو چې تاسو هغه سره ماشنا شئ هغه ورته اضافه کوو چې څه شی اضافه کوو بای فونټ ډیش سایز ډبل ډاټ شپږ شپېته ٹھیک شو بل شیپ کې اضافه کوو چې یو بل سټایل دی والی ویب سټ کې کوم سټایل لیدل خط سټایل کنټرول اس او بیا ریفرش راشي چې هم نه شوی ولې نه شوی لا H4 هم نه دی جوړ کړی H4 heading 4 welcome to CSS class slash H4 ها اوس که هر ځای کې تاسو دلته راځي او H4 استعمالوئ زه به بیا هم H4 استعمال کوم استعمال شو کنه په درې ځایونو کې زه هم چېرې د دې د سټایل وړوکی شي کدا چېرته ان لاین سټایل شیټ وای کنه نو بیا به تاسو په هر لاین کې څنګه کوو سټایل به هم وړوکی کوو خدا خو انټرنل سټایل شیټ دی کنه صرف دلته سایز وړوکی کوي کنټرول یې کوي ریفرش یې کوي ټول کې سایز ځکه تاسو الریډي د لپاره رول جوړ کړی دی چې مطلب داسې ان لاین دلته داسې جوړیږي ان لاین داسې ګوره دی ته ان لاین وایي data inline we go right style is equal to quotation font dash family double dot arial color double dot white background dash color double dot green और then our control is very refresh वो देखा तो دا inline style sheet کچیر دا سره بیا امدا چې کوم لیکنه ده دا در سره دوه درې ځایونو کې پراته وي راغی دوه درې ځایونو کې اوس د دې درې واړو زه غواړم چې سټایل بدل کړم نو څه به وکړم درې واړو کې به بدل کوم کنه سایز به درې واړو کې وړکی کوم دا ګوره انلاین دا انلاین دی که نه دی اوس درې واړو کې بدل کړي اوس ګوره ریډ دی کنه دا دې کې بدلوي دلته وغیرہ وغیرہ او کچیرته دا ما سره ان لاین وای زه به بیرته کنټرول زیډ خپل خبره او بیرته وایم دا ان لاین به ختم کوم ټیک شو کنټرول اس په ریفرش په بیرته نارمل حالت راغی که سټایل مایل ورکوم بس عمل ته ورکوم دې زی په خبره صحیح شو پوه شئ مطلب باندې دا د انټرنل سټایل شیټ کار زه هم چې راځه اکثر لا باډي ورکوما باډي ولیکئ دا غي بیک ګراوند کلر د څنګه وي بلیک څنګه وي بلیک کالم ब्रैकेट आप बस उनका तो ब्लैक शो करा शो हाँ زم چیرې اکثر لزه لینک ورکوم لینک نه لینک چې کلیک وکړئ یو ځای ته توزی نو ا ډبل ډاټ لینک پتا سو ورکړئ ا ډبل ډاټ لینک
دلته به ورکوي چې یاره د لینک د بیک ګراوند ډیش کلر دې څنګه وي وایټ صحیح ده او کلر دې خپله څنګه وي بلیک کنټرول اس اوس دلته لینک ورکوي تاسو design.html पेज खोजता का ना और तो हम क्लिक here da link नून शो /a control s refresh वो देखा तो link संग स्टाइल आगस्ते है पूरा link दे white color बैकग्राउंड आगस्ते है और को क्लिक पे की डिजाइन तजी पूरी पाऊं दे हाँ जो हम चिकला सूप पे क्लिक हो की नो स्टाइल ले बदल शी नो दे para visited बता सो लगा हुई दता उता सो लिंक लगा हुआ लेगा नो वर बकई a:visited सही है چې کله visit شي background dash color color دې څنګه شي read شي صحیح ده او color دې څنګه شي white شي ګورئ a:visited موږ صحیح نه لګولې د تبرا شو دی صحیح شو کلیک وزټ کیږي ویب سټ کنه ګوره ویب سټ ته ځي او کبیر ته تاسو راشي دا سټایل انداز خا یو کس وی چې یاره داسې نشي کېدی چې زه ور نږدې شم او سټایل والی نو تاسو ا وزټډ د پاره چې ولګو چې کله ور کلیک په وکړو کلر دی بدل شي او چې ولګو وزټډ ولګو کچېرته تاسو لینک کی نارمل هغه څنګه دی دا سټایل والی خو چې کله موس ور نږدې کوم څنګه سټایل دی والی a:/or background dash color :blue font dash family :arial او color :white او بس کنټرول اس او بیا ریفریش نو اوس ګورئ نو دا درې کوم ریفریش کوم ګورئ خوشو سټایل هم بدلی فونټ کلر هم بدلی او بیا صحیح شو خکه یو کس وی چې یاره نه چې ورنږدې شم کلر دی څنګه شي کلر دی بلیک شي وای چې د خط کلر بلیک شي او بیک ګراوند هم داسې بلو وي وای کنه خو دلته د وایټ په ځای تاسو بلیک ولګوئ کنه وایټ په ځای څه ولګوئ بلیک صحیح شو بس دا نن لپاره CSS کتابونه بدر کوم دا سره وګورئ